د خدای جل جلاله په دې نړۍ کې بیلابیل خلک ژوند کوي. له یو خوا ځینې خلک د یوې ګولې ډوډۍ په لټه کې له سهاره تر ماښامه او له ماښامه تر سهاره سرګردانه ګرځي، خو له بلې خوا ځینې خلک له ډېرې مستۍ په دې نه پوهېږي چې څه وکړي او د همدې مستۍ له کبله په داسې کارونو لاس پورې کوي چې هم خپل او هم د نورو ژوند په خطر کې اچوي. زموږ د نن ورځې کیسه هم د همداسې یو چا په اړه ده چې د خپلې مستۍ له کبله یې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د جان جونز په نوم دا سړی د یو ټالیک سره نږدې د پلټلو لپاره یو غار ته ننوتلی و. غار ته له ننوتلو وروسته هغه پریکړه وکړله چې د غار تر ټولو تنګ ځای ته لاړ شي او یو نوی ریکارډ جوړ کړي. خو هغه ته دا نه وه معلومه چې دا پریکړه د هغه د ژوند وروستۍ پریکړه کېدونکې ده. هغه د نټي پټي په نوم د دې غار په تنګو لارو کې په ښویېدو وړاندې روان و، خو لاره یې غلطه کړله او د غار داسې ځای ته ورسېده چیرته چې تر اوسه هیڅوک هم نه و تللي. دا ځای له قبر څخه هم تنګ و، د لاس خوځول خو څه چې آن ساه یې هم سمه نه شوای اخیستی او په همدې ځای کې دا سړی سرښکته او پښې پورته بند پاتې شو. دا د 26 کلن جان جونز کیسه ده او د هغه د ژوند وروستۍ 29 ساعته په همدې غار کې تیر شول. د امریکا د یوټا ایالت د سالټ لیک خواته د نټي پټي په نوم یو غار موجود دی. دا غار په 1960 کال کې په لومړي ځل د ډیل ګرین په نوم یو شخص موندلی و او له هغه را په دې خوا بې حسابه ځوانانو د دې غار له تنګو لارو په تېرېدو خپل کمال ښودلی دی. د نټي پټي غار د تنګو ښویو او کږو وږو لارو له کبله ډیر مشهور دی. دې غار ته د ننوتو یوازې یوه لاره ده او هغه هم یوازې 13 انچه پلنه ده، یعنې هغه کسان چې سینه او ملا یې له 13 انچو څخه کمه وي کولی شي چې دې غار ته دننه لاړ شي. دې ځای ته به هر کال تقریبا 20,000 کسان راتلل او د خپل هنر ازموینه به یې کوله. خو له 1999 څخه تر 2004 کاله پورې دلته ځینې پیښې رامنځته شولې او د غار د خوندیتوب په اړه پوښتنې راولاړې شولې. یو ځل په همدې غار کې یو 23 کلن ځوان 7 ساعته بند پاتې و، بل ځل یو بل ځوان ټوله شپه په همدې غار کې سرچپه بند پاتې شوی و. دې پیښو ته په کتو په 2006 کال کې د دولت لخوا دا غار بند کړل شو، خو هغو کسانو چې د غارونو په پلټلو کې مسلکي وو نیوکه وکړله چې دا غار د هغو کسانو لپاره بند شي چې مسلکي نه وي، نه د هغه چا لپاره چې مسلکي وي. د مسلکي غار پلټونکو او د دولت ترمنځ په همدې مسله باندې لانجه روانه وه او بالاخره په 2009 کال کې دا غار له نویو اصولو سره یو ځل بیا پرانیستل شو او یوه کمیټي جوړه کړل شوه چې یوازې هغو کسانو ته به دننه تګ اجازه ورکوي چې مسلکي وي. د نټي پټي غار ته د ننوتلو لپاره یو پرمټ پکار و او د همدې پرمټ لپاره باید 21 ورځې د مخه اپلای شوی وای. د همدې پرمټ لپاره د سالټ لیک سیټي اوسیدونکو 2 ورونو جان جونز او جاش جونز هم اپلای وکړله. د 2009 کال د نومبر په 24 نیټه د شپې په 8 بجو 26 کلن جان له خپلې ډلې سره یو ځای دې غار ته ننوته. دې دواړو ورونو د غار د پلټلو یو څه تجربه لرله، خو نټي پټي غار ته په لومړي ځل داخلېدل. غار ته تر ننوتو وروسته تر 1 ساعت پورې هر څه نارمل وو. تر دې مهاله دوی د غار یوه لویه برخه پلټلې وه چې بیګ سلایډ یې ورته ویل او همدا هغه ځای و چې جان د هغه ورور او 2 نورو ملګرو یې په غار کې د لا ښکته تګ پریکړه وکړله. دوی د غار تر ټولو ستونزمنې او خطرناکې برخې ته روان وو او دې ځای ته د برت کانال ویل کېده. د برت کانال لاره دومره تنګه وه چې تر هغه ورځې پورې ډیر کم خلک د دې ځای خواته په تګ توانېدلي وو. نه یوازې لارې یې تنګې وې بلکې د لارو پیدا کول هم ډیر زیات ستونزمن وو. د برت کانال خواته د تللو ایډیا هم د همدې جان جونز وه او له همدې کبله هغه له نورو ملګرو څخه وړاندې وو. لاره دومره تنګه وه چې جان یوازې په ښویېدو روان وو، خو ستونزه دا وه چې هغه نه و خبر چې لاره یې غلطه کړې ده. د برت کانال په ځای هغه د کاک سکریو په نوم د غار یوې داسې برخې ته ورسم شوی وو چې هلته ډیر نري او ډنګر کسان هم نشوای تللی. وړاندې په تګ سره لاره له حده ډیره تنګه شوله او جان اوس بیرته شاته هم نشوای ګرځېدلی، خو هغه وړاندې په دې تمه روان و چې یو څه آزاد ځای پیدا کړي او له هغه ځای څخه بیرته د باندې په لوري راوګرځي. جان وړاندې یو ځای ولیده او فکر یې وکړ چې شاید له هغه ځای څخه به په بیرته راګرځېدو وتوانیږي، خو هلته خبره نوره هم خرابه شوله. کله چې هغه 10 انچه دې تنګې لارې ته برابر شو نو وړاندې نور هیڅ هم نه وو. اوس جان لکه د کالیو مینځلو ماشین په دومره کوچني ځای کې سرچپه بند پاتې وو. د هغه سر ښکته وو، پښې یې پورته او ځای دومره تنګ و چې لاسونه یې له بدن سره کلک نښتي وو او د لاسونو استعمال یې هم نشوای کولای. جان له دې ځای څخه د وتلو ډیر کوښښ وکړ خو بریالی نشو. اوس جان خپل ورور ته چیغې ور ووهلې
او کله چې یو ورور هغه ځای ته ورغی نو هغه یوازې د جان پښې ولیدلې. لومړی هغه د خپل ورور د دې حالت په لیدو په هغه ریشخند وهل پیل کړل، خو کله چې یې ولیدل چې ورور یې په رښتیا سخت بند پاتې دی نو هغه هم وارخطا شو. جاش خپل ورور له پښو ونیو او پورته د کش کولو کوشش یې وکړ، خو په دې کار سره خبره نوره هم خرابه شوله. اوس جان لا ښکته پسې وښویېده. جان سرچپه بند پاتې و او خپل ځان یې هم نشوای ښورولی. دواړو ورونو فکر وکړ چې اوس دوی مرستې ته سخت اړتیا لري، خو ستونزه دا وه چې د مرستې لپاره پولیسو ته د زنګ وهلو په خاطر د غار په دې برخه کې سیګنل هم کار نه کاوه. ځکه خو د جان ورور له غار څخه د باندې راووتو او پولیسو ته له زنګ وهلو وروسته بیرته د خپل ورور خواته ورغی. 3 ساعته وروسته پولیس د ژغورونکو له ډلې سره یو ځای د پیښې ځای ته راورسېدل. د سوزي موټولا په نوم دا جلکۍ د ژغورونکو د ډلې غړې وه او 2 ساعته یې د جان د راباسلو کوشش وکړ، خو جان له اندازې ډیر زیات په بد رقم بند پاتې شوی و. سوزي موټولا د جان پتلون هم وشکاوه ترڅو یو 2 سانتۍ ځای آزاد شي، خو دې کار هم هیڅ نتیجه ورنکړله. اخر سوزي هم ستړې شوله او له غار څخه د باندې راووتله. د باندې د جان میرمن، د هغه لور او د ژغورونکو د ډلې 30 کسان نور هم را رسیدلی وو. دې ټولو د جان د راباسلو لپاره په بیلابیلو طریقو باندې فکرونه کول. په دې کې یوه طریقه د جان د پښو د پرې کولو هم وه، خو بالاخره ټولو د رسۍ او څرخۍ سیستم په ازمایلو موافقه وکړله. دوی وویل چې رسۍ به د جان په پښو پورې وتړي او راکش به یې کړي، خو ستونزه دا وه چې څرخۍ باید په تیږو کې داسې بنده کړای شي چې رسۍ پرته له دې چې له تیږو سره ټچ شي پورته راکش کړای شي. د غار په تیږو کې د څرخیو ټک وهلو یوه خطره دا هم وه چې شاید غار راوښویږي او لاره په مکمله توګه بنده کړي، خو اوس له دې پرته بله لاره نه وه پاتې. د څرخۍ د نښلولو لپاره په تیږو کې د ډریل په مرسته سوري وشول او د ډریل په جریان کې ځینې ډبرې د جان په بدن باندې هم ورولوېدلې. د 200 فوټه په ژوروالي کې یو خوا دا کار ډیر سخت و، بل خوا یې ډیر وخت هم غوښته. بله دا چې د تنګ ځای له کبله په یو وخت کې یوازې یو کس د کار لپاره د غار دننه تلای شوای. له غار څخه د باندې د ژغورونکو شمیر اوس تر 100 کسانو پورې رسېدلی و. بل خوا د ژغورونکو په ډله کې موجود ډاکټر وویل چې دا چې جان سرچپه بند پاتې دی نو له هغه سره یوازې 10 ساعته وخت پاتې دی او له هغه وروسته به د هغه د بدن غړي یو په بل پسې کار پرېږدي. د انسان په جسم کې موجود زړه ټول وجود ته وینه پمپ کوي او تقریبا 80% وینه د وجود ښکتنۍ برخې ته ورکوي. دا چې جان سرچپه پروت وو نو د هغه په زړه باندې پورته خواته د وینې پمپ کولو په خاطر سخت فشار راتللی شوای. د ډاکټرانو په وینا چې جان سرچپه بند پاتې دی او په زړه باندې یې د وینې د پمپ کولو په وخت کې سخت فشار راځي، نو له همدې کبله شاید په هغه باندې د زړه حمله هم راشي او زړه یې ودرېږي. له دې وروسته ژغورونکو غوښتل چې لږ تر لږه دومره وکولی شي چې جان یو څه اندازه سیده کړي. له څو ساعتونو کار وروسته بالاخره څرخونه په غار کې ولګېدل او د رسۍ په مرسته د جان د راکش کولو کار پیل شو، خو د ستونزې د حل په ځای نوې ستونزې راولاړې شولې. د جان پښې بالکل سیده وي او کله به چې دوی پورته راکش کړو نو پښې به یې د غار له پورتنۍ برخې سره لګېدلې، خو بیا هم په ډیرو ستونزو ژغورونکي وتوانېدل چې جان یو څه اندازه پورته راکش کړي. خو په وروستۍ شیبه کې یوه څرخۍ له نښلول شوي ځای څخه راووتله او جان بیرته هغه ځای ته ولوېده چیرته چې هغه وړاندې موجود و. اوس جان سخت ورخطا شوی و. په دې وخت کې ژغورونکو یو ټلیفون ته ورته سیستم د غار منځ ته وروړ ترڅو جان له خپلې میرمنې سره یو څو خبرې وکړي. له 19 ساعتونو ځنډ وروسته یو ځل بیا د جان د راکش کولو چارې پیل شولې. دا وار دوی جان ډیر زیات د باندې راویستلی و. ان ژغورونکو کسانو د هغه مخ هم لیدلی شوای. هغه ژغورونکي چې جان یې په وروستي ځل لیدلی و وویل چې په هغه وخت کې د جان سترګې سرې وي او په مخ کې یې د خوشحالۍ نښې معلومېدلې، ځکه چې له 19 ساعتونو وروسته جان له هغه تنګ غار څخه یو څه د باندې کتلی شوای. خو دا ځل بیا څرخۍ د غار له دیوال څخه راووتو او جان دا ځل له هغه هم ښکته لاړه چیرته چې هغه له 20 ساعتونو را په دې خوا بند پاتې و. ژغورونکو د جان د ژغورنې لپاره په وروستي ځل د هغه شاوخوا ډبرې د ډریل په مرسته په ماتولو پیل وکړ، خو شاید اوس ډیره ناوخته شوې وه ځکه چې جان هیڅ حرکت نه کاوه او د کومې خبرې ځواب یې هم نه ورکاوه. د هغه میرمنې هم د راډیو له لارې جان ته ډیر غوونه وکړل خو هیڅ ګټه یې ونه کړله. په دې وخت کې یو ډاکټر د جان خواته وروستل شو او هغه د جان فلز معاینه کړل. له کومې خبرې چې ټول ډارېدل هغه وشول. د 2009 کال د نومبر په 25مه نیټه د شپې په 11 بجو او 50 دقیقو جان جونز په همدې تنګ غار کې د بند پاتې کېدو په حالت کې خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د جان میرمنې په دې خبره یقین نشوای کولی چې د هغې خاوند د دومره کوچنۍ غلطۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د
د جان میرمن په دې تمه وه چې شاید ډاکټر د جان نبض د پښو له لارې معاینه کړی دی او شاید د پښو له لارې د نبض معلومول سم نه وي ترسره شوي. هغه په دې فکر و چې خاوند یې اوس هم ژوندی دی، خو حقیقت د ټولو په وړاندې څرګند و. ډاکټرانو یوازې 10 ساعته وخت ښودلی و چې د جان زړه به په دومره وخت کې ودرېږي، خو د هغه د ښه صحت له امله د هغه زړه تر 18 نورو ساعتونو پورې هم کار کړی و. د جان د مړي د راویستلو لپاره هم ډېرې طریقې جوړې شولې چې یوه طریقه یې د هغه د بدن په 2 برخو پرې کول هم و، خو بالاخره په دې موافقه وشوله چې د جان مړی هملته د غار په منځ کې پرېښودل شي او د نټي پټي غار هم د همیش لپاره دفن او د جان قبر ترې جوړ شي. د نټي پټي غار له جان سره یو ځای د خاورو په اچولو بند کړل شو او د غار د پاسه د جان له عکس سره جوړه شوې یوه تخته نن هم د هغه په یاد کې هلته موجوده ده.